د پکتیکا ولایت د یوسفخیل ولسوالۍ د میست په کلي کې د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د محمدي جیم فعالیت پیل شو چې د سیمې د اوسیدونکو او ورزشکارانو لپاره به د بدني روزنې او سپورتي فعالیتونو په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. محمدي جیم د بدني روزنې او فټنس لپاره په منظم او اړینو ورزشي وسایلو سمبال شوی چې د میست سیمې ځوانان او نور ورزشکاران به پکې د مسلکي او تکړه استادانو تر لارښوونې لاندې خپل تمرینونه ترسره کوي. د یاد جیم د فعالیت پیل د سیمې د ځوانانو لپاره د سالمې بوختیا او ورزش د ودې په برخه کې یو مهم ګام بلل کیږي. د پکتیکا ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت مسؤلین د میست سیمې لپاره د دغه جیم جوړیدل یوه مهمه لاسته راوړنه بولي او وایي د معیاري ورزشي مرکزونو رامنځته کېدل کولی شي ځوانان ورزش ته وهڅوي او د هغوی د وړتیاو د ودې لپاره زمینه برابره کړي. موږ به انشاءالله د ورزش په برخه کې څه څه زموږ په وس کې وي، څه څه زموږ په توان کې انشاءالله له ځوانانو سره به اوږه په اوږه ولاړ یو، د هغوی تر څنګ به ولاړ یو، انشاءالله ځان به نه ترې سپموو. له نورو شتمنو خلکو چې یو سرمایه‌دارو چې دا هیله ده چې هغه هم په ورزش باندې سرمایه‌ګزاري وکړي، ځکه چې په ورزش باندې سرمایه‌ګزاري کول د ټولنې ځوانانو سره همکاري ده. موږ تاسو ځوانانو سره همکاري وکړو، موږ تاسو ان شاء الله الرحمن سالمه ټولنه ولرو. یو بل خپل ملګري ته متقابل درناوی ولرو. ټول کومه داسې هر مشر لکه پلار داسې وګورو. موږ چې هر یو مشر که په میز کې ده که یې پکتیکا په هر ځای کې ده چې تر موږ مشر شو ورته موږ باید د مشر ورور او د پلار احترام ولرو. د محمدي جیم مسؤلین وایي دغه ورزشي مرکز یې د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په شخصي پانګونه فعال کړی او هڅه کوي چې په راتلونکي کې یې لا منظم، مجهز او مسلکي کړي څو د سیمې ورزشکارانو ته لا غوره خدمات وړاندې کړي. ما دا جیم پرانیستو تقریبا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغی. زه غواړم په آینده کې ځوانانو ته نور هم دغسې سپورټ هغه برابر کړم، نور هم دغه مخ هغه پسې وکړو چې دا جیم نور هم باید مخ وځو نورو ولسوالیو ته. او ځوانان غواړم چې راشي او تمرین وکړي او له نشو لارې خوا پرې رامنیسي. بلخوا د میست سیمې اوسیدونکي د محمدي جیم له فعالیت څخه خوښي څرګندوي او وایي په سیمه کې د داسې یوه مجهز ورزشي مرکز شتون به ځوانانو ته د ورزش او سالمې بوختیا زمینه برابره کړي. ورزش کلب د میست په کلي کې موږ ته شروع شو، دا د شکر ځای ده. اولین دا خبره ده دلته باندې زر وارې شکر وکړو چې د امارات راتګ سره دلته سل کې عام ده، په ټول افغانستان کې عام ده. په دې ورزش کې انشاءالله د پرچې هم خلاص دي، مریض د دوا هم خلاص دي. دلته که مجرد کومک مو کې له خلکو سره یو غریب په نظر کې ونیسي او پیسې نه کېږي او نور کومک مو سره وکړي، هغه سرمایه‌دار پابند هم نه وي، هغه پیسې د غریب هغه باید ښه تخته ورسره وشي. والله اړتیا خو ډېره ورته بیخي ضرورت ورته او کور د وطن سیمه د جګړې سره پیاوړی ده. ډېر خوشحاله یو، خدای پاک توفیق ورکړي او د ځوانانو مینه ده باید راشي ورزش وکړي. په وروستیو کلونو کې په پکتیکا کې د ورزش او بدني روزنې په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. د میست په کلي کې د محمدي جیم فعالیت هم د همدې لړۍ یوه نوې هڅه ده چې د سیمې ورزشکاران او اوسیدونکي د فعالیت له پیله هرکلی کوي.